د واتس اپ درته دوه داسې اهم او ضروري سیټینګ درښایم چې دا تاسو د اوس نه په خپل واتس اپ کې فورا آن کړئ، ځکه د دې سیټینګ په آن کولو سره تاسو یو هیکر یا د سکیمر نه ځان بچ کولی شئ، خپل واتس اپ د هیک کېدو د دې نه بچ کولی شئ، محفوظ کولی شئ. څنګه به کېږي؟ ویډیو د ځان سره سیو کړئ چې میس ته نه شي، او مزید دغه شان ویډیو دپاره اکاونټ در سره اوس نه فعال وکړئ. را به شئ په خپل موبایل کې به واتس اپ راواړئ، په واتس اپ کې به تاسو په دې 3 ډاټ کلیک کوئ، دلته به تاسو په دې سیټینګ باندې کلیک کړئ، دلته به تاسو په دې اولني اپشن اکاونټ باندې کلیک واخلئ. په دې کې د اولنی اپشن د سکیورټي نوټیفیکیشن په دې به تاسو کلیک کړئ، او له ښکته به راشئ، تاسو به دا اپشن شو سکیورټي نوټیفیکیشن آن دیس ډیوایس دا به تاسو اپ وي، نو ما آن کړی دی، دغه شانتې به یې آن کوئ، داسې به یې آن کوئ. او چې کله هم تاسو دا آن کوئ، بل څوک ستاسو واتس اپ د ځان سره لاګین کولو کوشش کوي، یو هیکر ستاسو په واتس اپ باندې ټرای کوي ځان سره هیک کوي، نو تاسو به دلته نوټیفیکیشن راځي، تاسو په وخت باندې خپل واتس اپ بیا محفوظ کولی شئ. دویم سیټینګ دا له ښکته دی، دا دی 2 سټیپ ویریفیکیشن. په دې به تاسو کلیک واخلئ، دلته به تاسو به ریټرن آن باندې کلیک کړئ، او دلته به تاسو د خپلې مرضۍ د 6 هندسو کوډ ورکئ چې بیا تاسو ته یاد وي. چې څنګه هم تاسو دا ورکړي، خو که سبا دپاره تاسو خپل اکاونټ لاګین کوئ، نو تاسو به اساني وي صحیح ده په لاګین کولو کې. بل چې بل څوک ستاسو واتس اپ لاګین کوي مکمل ورسي، خو هغه نه به 2 سټیپ غواړي چې هغه څو پورې دغه کوډ نه ورکړي، نو هغه به نشي لاګین کولی. داسې کوډ ورکړئ چې تاسو ته یاد وي. دا دواړه سیټینګ وکړئ، ستاسو واتس اپ به محفوظ وي.